د کهانۍ په شروعات کې مونږ یو هلک په یو ټرین کې ډیر په بېچینه حالت کې وینو او پولیس چې د حالت وویني نو دی فوراً هسپتال ته ورسوي او چې کله د حالت له غونډه کې ټیک شي نو د خواله د تپوس کولو دپاره څه کسان راشي او دته وایي چې ته د الیټ 20 کلب د خلکو نه تښتېدلی نو په جواب کې ورته دا هلک وایي چې د هغه خلکو په لاسونو باندې د سپو نشانونه وو د ده دا خبره چې واوري نو دغه کسان فوراً د روم دروازه بنده کړي او یو کس ورته په خپل لاس باندې د سپي نشان وښیي ورته وایي چې دا هغه نشان دی دا هلک چې دغه نشان وویني نو ډېر زیات ویریږي خو په دې کې د سترګې د خوب نه وغړېږي یعنی دا هر څه د یو خوب وي خو حالانکې دا د سره په حقیقت کې هم شوي وي اصل کې الیټ 20 کلب یو داسې ګروپ وي چې هغه د خلکو تښتولو او د خرڅولو کار کوي او دغه ګروپ نه دا هلک هم را تښتېدلی وي او د خپلې ګرل فرینډ په کور کې پټ شوی وي او چاته هم د دې باره کې څه پته نه وي د دې نه پس په سبا باندې چې څنګه دا جینۍ راپاسي او کچن ته لاړه شي نو هلته کې دا یو خطرناکه نظاره وویني چې د دې د بوی فرینډ تنه په وینو کې لت پت پرته وي او سر ورپورې نه وي یعنی الیټ 20 کلب ګروپ دا هلک هم مړ کي بل طرف ته موږ د الیټ 20 کلب ګروپ مالک وینو چې هغه ته په ډیلیوري کې یو بوکس راشي او په دغه بوکس کې د هغه هلک کټ شوی سر وي د دې نه پس موږ په اټلي کې د کالج 3 جنکۍ وینو چې 3 واړه خپل منځ کې ملګري وي په دې کې د یوې جینۍ نوم بیت وي چې ډېره مالداره او ساده وي او د دویمې جینۍ نوم ویټنې وي چې مستیانې او پاټیانې کول خوښوي او د درېیمې جینۍ نوم لورنا وي چې ډېره ماشومه او شرمیله وي د دې نه علاوه په دغه ځای کې یوه بله جینۍ هم وي چې د هغې نوم ایکسل وي او دې 3 واړه د ایکسل پینټینګ جوړوي د پینټینګ جوړولو نه پس چې ایکسل د دې خواله راشي او د بیت پینټینګ وګوري نو ډیر زیات خراب وي خو بیا هم دا د بیت نه پینټینګ واخلي د دې نه پس دا 3 واړه ملګري د چوټیانو منا وخلو دپاره د چکر یو پلین جوړ کړي او چې کله دی په ټرین کې سفر کوي نو بیت او ویټنې د اوبو راغستلو دپاره د ټرین دویمې ډبې ته لاړ شي خو په لاره کې دی یو ناشنا کس سره ټکره وخوري دا دواړه جینکۍ دغه کس بیخي نظرانداز کې مخکې روانې شي او چې کله دی ډرینک راغلی نو په دې دوران کې د دې نظر په ایکسل باندې پریوزي چې هغه هم په دغه ځای کې موجود وي دی فوراً د ایکسل خواله راشي ورته وایي چې ته دلته کې څه کوې نو په جواب کې ورته ایکسل وایي چې ما ته ستاسو د چکر باره کې پته ولګېده نو ما هم د چکر دپاره یو پلین جوړ کړو د دې نه پس چې دی د لورنا خواله راشي او وګوري نو لورنا ځان له ناستې وي او جاړي ځکه چې هغه عجیبه کس د دې نه موبایل پټ کړی وي په دې کې ایکسل دې ځای ته راشي او لورنا له موبایل ورکړي ورته وایي چې دا ستا موبایل دی نو لورنا ورته وایي چې او دا زما موبایل دی بیا ورته ایکسل وایي چې یو کس زما نه بایک وتښتو خو ما هغه کس ګیر کړو د هغه د جیب نه ماته دا موبایل میلاو شو د دې نه پس دا 3 واړه جینکۍ ایکسل خپلې ډبې ته راولي او هغې سره یو ځای ډرینک وکړي او د ډرینک کولو نه پس دی له سلوواقیا ته د تللو مشوره ورکړي او دا هم ورته وایي چې سلوواقیا ډېر ښایسته خاموش او پرسکونه ځای دی دې خبرو اورېدو سره دا 3 واړه جینکۍ د ایکسل خبره ومني او سلوواقیا ته د تللو فیصله وکړي چې د هغې نه پس ایکسل دی یو لوکل هوټل ته راولي او د هوټل منیجر نه د ځان دپاره یو کمره وغواړي د هوټل منیجر ډیر په ښه طریقې سره د دې استقبال وکړي او د کمرې ورکولو نه پس د دې ټولو نه آی ډي کارډ وغواړي او کمرې ته د راتلو نه پس د هوټل منیجر بغیر د تپوسه د دې د آی ډي کارډ انفارمیشن په یو خفیه ویب سایټ باندې شیر کړي او د دنیا مالداره خلک په دې باندې د اغستلو بولي ولګوي چې په هغې کې د راډ نوم یو سړی بیت او ویټني په پیسو باندې واخلي او بیا د دې بوتللو دپاره سلوواقیا ته راشي چې هلته کې د الیټ 20 کلب خلک د ده ډېر په ښه طریقې سره استقبال وکړي او د ده په لاس باندې د سپي هغه نشان جوړ کړي کوم نشان چې دی د هر کسټمر په لاس باندې جوړوي د دې نه پس دی ډانس پارټۍ ته راشي او راډ چې کومې 2 جینکۍ اغوستې وي نو په هغې باندې نظر ساتي په دې کې یو کس د لورنا خواله راشي او هغې ته د ډانس کولو دپاره ووایي لورنا دغه کس سره ډانس کولو دپاره تیاره شي او د ډانس کولو نه پس دا د بیت خواله راشي او ورته وایي چې کوم کس سره ما ډانس کوو نو هغه کس ما ته ځان سره د تللو آفر راکړی دی نو په جواب کې ورته بیت وایي چې د شپې ناشنا کس سره تلل ښه نه دي خو بیت د لورنا خبره ونه مني او هغه کس سره لاړه شي بیت د هغې د منې کولو ډېر کوشش کوي خو اوسه پورې هغې د دوی نه ډېر لرې تللی وي د دې نه پس چې دی ځنګل ته ورسي نو هلته کې د الیټ 20 کلب کسان د دې انتظار کوي او دا دواړه ګرفتار کړي بل طرف ته بیت او ویټني د پاټۍ ختمېدو نه پس د هوټل طرف ته را روان شي خو ایکسل اوس هم په دغه ځای کې ولاړه وي او د لورنا د راتلو انتظار کوي خو موږ وینو چې لورنا چا په یوه کمره کې الټه ځوړنده کړې وي او لاسونه یې ولې هم تړلي وي او خوله یې ورله په یو پټۍ باندې دومره کلکه تړلې وي چې دا د چغو وهلو ډېر کوشش کوي خو د دې اواز څوک هم نه اوري په دې کې یوه مالداره ښځه دې ځای ته راشي چا چې لورنا د وجلو دپاره اغوستې وي هغه د لورنا د لاندې څملي او په یو تبرګي باندې د لاندې نه لورنا وخي
او چې په تبرګي باندې یو څو ګزاره ووخي نو د لور نه د وجود نه دومره وینې راشي چې لاندې دا ښځه د هغې په وینو کې ولامبي او دغه شان لږ وخت بعد لور نه د درد د لاسه د خپل ژوند نه لاس ووینځي. دا اصل کې د الیټ 20 کلب کسان خلک په دوکه باندې ګیري او بیا یې په مالدار خلکو باندې ډېر پخه قیمت خرڅوي چې بیا مالدار خلک هغې سره مختلف قسمه زیاتې او ایکسپریمنټ پې کوي. بل طرف ته موږ بیت وینو چې په ګرمو اوبو کې وله خوب ورشي وده شي خو لږ وخت بعد چې دا سترګې وغړی وګوري نو دې سره ګیر چاپېره څوک هم نه وي بیا دا د اوبو نه بار راوځي او د وټنې تالاش شروع کړي. خو په دې کې څه کسان دې پسې راشي او د دې د ګرفتارولو کوشش کوي. دا هر څه چې وویني نو بیت ډېره زیاته ویریږي او د دې ځای نه د تښتېدو کوشش شروع کړي او د دغه ځای نه په یو دیوال باندې بار راودانګي چې هلته کې دې له مخې ته یو ټرک ورشي. دا د دغه ټرک د ډریور نه د مدد غوښتلو کوشش وکړي خو د ټرک ډریور د دې نه ویریږي او سیده لاړ شي چې د هغې نه پس بیت د ځنګل طرف ته مخه وکړي. خو په ځنګل کې دې له مخې ته د ماشومانو یو ګینګ ورشي چې ډېر زیات خطرناک او بې رحمه وي. دغه ماشومان چې څنګه بیت وویني نو د مخې سره پې حمله وکړي او راباندې کړي. بیت د درده لاسه چغې وهي خو په دې کې اکسل د الیټ 20 کلب مالک سره راشي او دا دغه ماشومانو نه بچ کړي چې بیا د الیټ 20 کلب مالک دغه ټول ماشومان په قطار کې ودري او دې ټولو ماشومانو ته د سزا ورکولو او د دې د یارولو دپاره د دې نه یو ماشوم مړ کړي. خو نور ماشومان د یارې په ځای په خپل ځای باندې کلک ولاړي یعنې چې د دې هیڅ پروا نه وي. بل طرف ته موږ وټنې وینو چې هلته کې یوه ښځه د دې د زخمونو علاج کوي خو دې ته دا پته نه وي چې ما د ټارچر روم دپاره تیاره او چې کله دې ته دا پته ولګي چې ما د ټارچر روم دپاره تیاره نو دا فورا د دغې ښځې په غوږ باندې چک ولګي او په غاښونو ترې غوږ جدا کړي او بیا خپل لاسونه کولو کړي او د دې ځای نه د تښتېدو کوشش شروع کړي. خو په دې ځای کې قدم په قدم سیکیورټي موجود وي او دا د تښتېدو نه مخکې ګرفتاره کړي. بل طرف ته موږ بیت وینو چې د هغې نظر د کړکۍ نه بار په هغه کسانو باندې پرېوځي کومو کسانو چې د دې د تښتولو کوشش کړی و او دغو کسانو سره اکسل هم وي چې د دې نه دې ته دا اندازه وشي چې زما د ملګرو د غیبېدلو مین وجه اکسل ده. په دې وجه دا د دې ځای نه وتښتي او په تښتېدو کې یوې داسې کمرې ته راشي چې په هغې کې ډېر شی د انسانانو کټ شوي سرونه پراته وي او د هغه هلک سر هم پکې وي کوم چې موږ د کهانۍ په شروعات کې لیدلی و. د دې هر څه د لیدو نه پس دا فورا د دې ځای نه د تښتېدو کوشش وکړي خو په دې کې سیکیورټي راشي دا ګرفتاره کړي او یو فیکټرۍ ته بوځي چې هلته کې روډ د خپلو ملګرو سره راشي او د روډ ملګری د بیت کمرې ته راشي په کوم ځای کې چې دا په کرسۍ کې تړلې شوي وي او بیت ته وایي چې دا هر څه زما نه کېدل خو زه خپلو ملګرو په دې باندې مجبوره کړی یم. خو بیت د روډ ملګري ته ډېر سوالونه منتونه وکړي ورته وایي چې ما ازاده کو د دې ځای نه مې وباسه او دا هم ورته وایي چې دا هر څه تاسو ولې کوئ. نو د روډ ملګری ټول هر څه بیت ته بیان کړي ورته وایي چې څنګه د الیټ 20 ګروپ کسان خلک اغوا کوي او بیا یې مالداره خلک خپل حساب سره په پیسو باندې اخلي او د خپل ظلم شکار کوي. د دې نه پس د روډ ملګری بیت ازاده کړي. د بیت دا خیال وي چې زه به بد شم خو په دې کې اچانک د روډ ملګری بیت د شاته نه په سر باندې ووهي او بېهوشی کړي او لږ وخت بعد چې په هوش کې راشي وګوري نو دا بیا په هغه کرسۍ باندې تړلې شوي وي. بل طرف ته موږ روډ وینو چې د وټنې خواله راشي او په یو الکتریک تیزابي ماشین باندې د هغې د یارولو کوشش کوي خو په غلطۍ کې د تیزاب د وټنې په مخ باندې پرېوځي چې دې سره د وټنې مخ اوس وځي وینې ترې روانې شي. ټور چې د وټنې دا دومره خراب حالت وویني نو ډېر زیات ویریږي او د دې ځای نه د تښتېدو کوشش شروع کړي. خو په دې کې د الیټ 20 ګروپ یو سیکیورټي راشي او درته وایي چې تا موږ ته په پیپر باندې ساین کړی دی یعنې د دې جینۍ مړه کولو پورې ته د دې ځای نه بهر نشي وتلی. خو راډ چې د دې خبره ونه مني نو بیا ورپسې یو سیکیورټي ښکاري سپی پرېږدي او په هغې باندې وخوري او مړی کړي. د دې نه پس د الیټ 20 ګروپ کسان د روډ ملګري خواله لاړ شي او ورته وایي چې ستا ملګری ټور اوس مړ شوی دی. د دې خبرې اورېدو سره د ټور ملګري له ډېره غوسه ورشي او د الیټ 20 ګروپ کسانو نه وټنې ډېر په کم قیمت باندې واخلي او مړی کړي او د هغې نه پس بیا د بیت خواله راشي. خو دا پیره بیت د ده د دوکه کولو دپاره ده ته ډېرې خوږې خبرې وکړي چې دې سره دی د بیت په خبرو کې راشي او چې څنګه د بیت خوا ته رانږدې شي نو بیت پې په یو اوزار باندې حمله وکړي او لاندې راوغورځي او بیا په هغه کورسۍ پورې وتړي په کومه کورسۍ پورې چې دا تړلې وي. خو چې څنګه سیکیورټي دلته کې راشي او په بیت باندې تمانچه راواړئ نو بیت د دې نه ډېره تیزه وي هغه د راډ د ملګري نه تمانچه واخلي په سیکیورټي باندې راواړئ او ډېر په غوسه کې دې ته وایي چې خپل بوس راولي ګینې زه به دې مړ کم چې دې سره سیکیورټي مجبوره شي او خپل بوس راوغواړي. خو چې څنګه بوس دې ځای ته راورسي نو هغه سیکیورټي ته فورا د بیت د مړ کولو اډر ورکړي.
حالانکه بیت ته دا پته وي چې دلته کې صرف د پیسې طاقت چلیږي. په دې وجه دا بوس ته وایي چې زه ډېره مالداره یم. که تاسو چېرته زه ژوندی پرېښودم نو زه به ستاسو کلب ته ډېر شي پیسې ورکم. د دې خبرې اورېدو نه پس بوس لږ غونته کې سوچ وکړي او بیا دې ته وایي که ته چېرته زموږ د ګروپ حصه جوړېدل غواړئ نو تا له دا کس مړ کول لازمي دي. چې بیا بیت بغیر د څه سوچه د راډ د ملګري پرایویټ حصه کټ کړي چې دې سره د راډ ملګری د درد د لاسه چغې وهل شروع کړي او لږ وخت بعد د درد د لاسه دم ختم شي او مړ شي. اوس چونکې بیت د الیټ 20 ګروپ په نظر کې یوکې جوړه شوې وي او د الیټ 20 ګروپ ممبر جوړېدلو دپاره په خپل لاس باندې د سپي نشان جوړ کړي. د دې نه پس یو څو ورځې بعد موږ وینو چې د شپې بیا یوه غټه پارټي را جوړه شوې وي او هغه ځنګلي ماشومان چا چې په ځنګل کې بیت وهلي وي هغې په دوکه باندې اکسل د پارټۍ نه راوباسي په ځنګل کې هغه ځای ته راولي په کوم ځای کې چې بیت د مخکې نه د دې انتظار کوي او چې څنګه اکسل دغه ځای ته ورسي نو بیت ورته وایي چې ستا له لاسه زما ټول ملګري مړه شول او زه اوس ستا سره د هغې حساب برابروم. بیا بیت یو تیره تبر سر ته اوچت کړي او د اکسل سر پې د تنې نه جدا کړي او هغه ماشومان د اکسل په سر باندې فوټبال شروع کړي. دې سره دا ښایسته کهاني په دې ځای باندې ختمیږي. ګرانو کتونکو که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک کمنټ یې کوئ او چینل در سره سبسکرایب کوئ.